په افغانستان کې د واکمنو طالبانو خارجه وزیر ښاغلی امیر خان متقي صاحب نوې دهلي ته په داسې حال کې سفر کوي چې د هندوستان د پوځ سرلښکر چیف اف آرمي سټاف اپندر دیو د پاکستان ته ډیر غټ ګواښ کړی دی. ورته ویلي دي چې که پاکستان د سرحد یا د پولې نه پورې د ترهګرۍ نه قلار نشه نو دا ځل به هندوستان لکه د اپریشن سندور په رنګ نه بلکې داسې عملیات کوي چې پاکستان به بیا د نړۍ په نقشه باندې پاتې نشي. پاکستانیانو د دې خبرې نه وروستو چې کوم ځواب ویلی دی هغه دا دی چې هندوستانیان د جنګ پلمې لټوي، بانې لټوي او د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې د دې خبرې امکان موجود دی چې هندوستان په پاکستان حمله وکړي. په داسې حالاتو کې چې پاکستانیان په طالبانو تور پورې کوي د هندوستان د انډیوالۍ او د اسرائیل د انډیوالۍ چې د ټي ټي پي ته بي ایل ای ته پیسې ورکوي د دوی په لاس باندې او په پاکستان کې ترهګري کوي او خفا او ناخوښه ته معلومیږي. د طالبانو سره یو ګولډن یا طلایي چانس دی د امیر خان متقي صاحب سره چې په دې سفر کې هغه د دې نه د افغانستان په مفاداتو کې ګټه پورته کړي. دا ګټه د تجارت، دفاع، لوزنامو، ملګرتیا او د سرحداتو د حفاظت سره سره دا هم کېدای شي چې په طالبانو باندې چې کوم دا تور پورې کیږي د طالبانو مخالفین دا تور پورې کوي چې د پاکستان ګوډاګیان دي، لاسپوڅي دي، نو د دې نه ګټه پورته کولی شي. که چرې دې له دې ځي او دا کار کوي چې پاکستان خلاف د پراکسیس په توګه باندې طالبان استعمال شي یا په افغانستان کې موجود وسلوال استعمال شي، نو دا خو د پاکستان په ګټه یا د هندوستان په ګټه کېدی شي، د افغانستان په ګټه نشي کېدی. نو په دې کې ډېر ښکاره سټریټجي او تګلاره که چېرې طالبان خپله کړي او پاکستان ته یو ښکاره پیغام ورکړي چې د پاکستان د خواهش او منشا مطابق او د مرضۍ او د مفاداتو مطابق نه بلکې د افغانستان د آزادو مفاداتو لپاره افغان طالبان چې دغه کار کوي او په داسې حالاتو کې چې هندوستان د چین سره هم جنجال دی او د پاکستان سره هم جنجال دی، طالب حکومت ته ضرورت دی، حاجت دی ورته. د طالبانو امریکې د هندوستان ته ضرورت نه دی بلکې د هندوستان طالبان ته ضرورت دی. نو دا ګولډن چانس چې دی په دې باندې دا وخت چې دا کوم فولټاس ورته شوی دی په دې باندې شپږیزه څلوریزه وهل کېدی شي امکان لري او د دې نه غټه ګټه ترلاسه کېدی شي د افغانستان لپاره هم او د طالبانو په لمن چې کوم داغ دی دا داغ کم چې د طالبانو مخالفین وای د پاکستان د لاسپوڅي دا هم د مینځلی شي. ګورو به چې په دې سفر کې به ښاغلی امیر خان متقي صاحب د دې نه د افغانستان د مفاداتو لپاره ګټه پورته کړی شي او که نه.